د فتح عزت محترمو عزتمنو تاسو دغه کیسه ښه په غور سره واورئ چې څنګه فیسبوک موبایل یو کورنۍ تباه کړله، د یو زنانې د یو خور ژوند یې ور خراب کړي. عزتمنو دغه کیسه ما مخکې لیدلې وله، خو دا ما نه نشروله نه مې بیانوله په وجه د دې چې هسې نه دا یو چا فرضي جوړه کړې وي، هسې د یو چا د اصلاح دپاره د ځانه څه جوړه کړې وي او دا پیښه سوې نه وي. نو پرون د جمعې په ورځ د جمعې د لمانځه څه وروسته نور علما کرام هم را سره ناست وله، اجان صاحبان هم ناست وله، یو زنګ ټلیفون را روان و، ما به بار بار کاټ کی خو بیا هم هغه پرېښوله منه. نو اخر مې دا سوچ وکړي چې کیدی سي دا یو ډېر ضروري خبرې یا ضروري پوښتنې کول والی. نو ما چې کله ټلیفون پورته کړي نو هغه یو خور وله، یو زنانه وله، ډېره پریشانه او ژړغونې وله. هوبهو بالکل دغه کیسه د هغې سره پیښه سوې وله او روانه وله. تر اوسه لا دا ځای ته رسېدلې نه وه خو روانه وه. نو هغې زما سره مشوره وغوښته چې مولوي صاحب ما ته لاره راښیي زه څه وکړم. نو ما دا وګڼله چې دغه کیسه چې دا کومه ما لیدلې وه دا فرضي نه ده، دا هسې هغه د ځانه جوړه کړې نه ده، واقع دا پیښه سوې ده او داسې به په زرګونو نور هم پیښه سوي، داسې د ډېرو خوندو کورونه به تباه سوي وي، د ډېرو ځوانانو کورونه به تباه سوي وي. نو ما دا عزم وکړي، د علما کرامو سره مشوره وکړله چې زه به سبا انشاءالله دغه واقعه بیانومه، در دغه مسلمانانو پر به ورسومه چې کیدلی سي د یو خور ژوند د تباهي څخه بچ سي، کیدلی سي د یو چا کور د ورانېدو څخه بچ سي. دا زموږ خبرې واوړي او خپل ځان په احتیاط کې کي او خپل ځان د تباهي څخه بچ کړي. د دا واقعاتو سره دا خبره هم ښکاره سوه، واضح سوه چې الله رب العالمین چې و یو زنانې ته د طلاق اختیار نه دی ورکړی، نو په هغه کې دا حکمتونه شته. ځکه دا ناقص العقل، دا کمزوری به بیا داسې ناوړه فیصلې کولی چې همیشه به بیا د پریشانۍ او د سرګردانۍ سره مخامخ ول. نو تاسو اوس دا واقعې ته د حوا نورې څو خبرې واوره، لمنې ډکې ښې خوږې لکه شکرې واوره. هغه واقع داسې ده چې یو زنانه وایي ما واده وکړي، زه د خپل خاوند سره ډېره خوشحاله وم، هغه زما سره هم ډېره مینه درلودله، ما هم ورسره درلودله، د هغه هر رنګه خیال به ما ساتي، هېڅ لاپروایي مې د هغه په خدمت کې نه کوم. زموږ همسایه یو ګاونډۍ وله، هغه به هم کله کله زموږ کره راله، دغسې به مجلس او ګپې سره کولې. نو یو ورځ ما دا سوچ وکړي چې دا وخت راځي نن به زه ورسم. نو کله چې زه د هغو کره ورغلم، هغه زنانه یا هغه خور په موبایل باندې اخته وه، فیسبوک یې کوه. نو ما ته یې وویله چې ته هم خاوند ته ووایه داسې یو غټ موبایل درته راوړي، ته هم فیسبوک شروع کړه، دې غټ به دې مات وي، ټوله ورځ په کور کې یوازې دغې، نو دغه فیسبوک به اخته وي او خبرې به هم په موبایل سره کوو. نو ما دا اراده وکړه چې زه به خاوند ته وایم ما به موبایل ضرور راوړي. نو رالم خاوند ته مې وویله چې ما ته موبایل واخله. خاوند راته ویله چې موبایل ما اخله، دا ډېر تاواني او نقصاني شی دی. خیر خو ډېره پر ګرانه ولم، اخر زما مخ ته لا جواب سو، ما له موبایل راوړي. ما په هغه کې آی ډي جوړه کړه، فیسبوک مې شروع کړي. سوکه سوکه زه د دغه فیسبوک په دنیا ورننوتلم، زه پکې غر کېدلم. در دې چې د کور کارونه را پاته سول، د خاوند خدمت را پاته سو، د هغه مینه او محبت پاته نه سو کوم چې مخکې ولو، ځکه زه به ټوله وخت په فیسبوک اخته وم. در خاوند ډېره مینه زما د فیسبوک سره پیدا سوه. اخر خاوند مې هم په دې پوه سو چې دا فیسبوک دې ته تاوان ورساوی، نو زما سه هغه موبایل بیرته واخیستی. ما ته د فیسبوک یو ناجوړي راولیدله چې د هغه بغیر بیا ما ژوند نه سو چرولی. نو زه راولاړه سولم، د خاوند په غلا په پټه مې بل موبایل واخیستی. نو اوس خو په فیسبوک کې وله د سوې ولمه بل آی ډي مې جوړه کړه چې خاوند به مې د کوره ووتی، ما به فیسبوک شروع، ما به د خلکو پر خبرو باندې کومنټونه ورکوله. نو یو ځوان و، هغه به همیشه زما د کومنټ تایید کوه. څو وخت وروسته هغو ما ته میسج وکړ، سلام یې راولی. ما د یوه ورځ د سلام جواب ور نه کړي. اخر مې دا وګڼله چې د سلام په جواب ورکولو سره څه ستونزه ده، خو جواب ورکړه، دی تا وینې نه جواب یې ورکړي. روزانه پر میسجانو زما و دغه خبرې سره کېږي. نو خاوند مې بیا راپوه سو چې اوس خو موبایل نسته، خاوند خو نوره خبر چې د دې څه موبایل دی، اوس ولې هغه مینه هغه خدمت نه کوي. نو ما ته یې وویله چې څه وجه ده، څه پیښه ده، هغه مینه هغه محبت هغه تعلق اوس ولې زما سره نسته ستا کوم چې مخکې ولو. نو زه به د خوشحاله کولو دپاره بوتلم هوټل ته، ډوډۍ به راباندې خوړلې، شان به یې رانیوله، ګرځولم به چې کیدی سي یو پریشاني وي هغه ختم سي، زموږ هغه زوړ ژوند واپس راسي. لیکن هغه خبر نه و چې دا چیرې ډوبېدو ته روانه. تر دې چې هغوی ورځ میسج راته وکړي چې زه ستا اواز اورېدل غواړم. زه یک حیرانه پاته سوم چې اوس به څه کوي. خو چې هر څو ځان کاږم
شیطان را باندې غالبه کیږي د ده سره د خبرو ناجوړې رالوېدلې وله. اخر مې دا سوچ وکړي چې اواز په واوره نو څه تاوان دی، نو بیا مې اواز هم په واوره. خو دا خبرو دوام ونیوی د دې چې خاوند مې ورځ په سفر باندې ولاړې. ده راته وویله چې زه ستا سره لیدل غواړم. دی را خبر نه و چې دا واده سوې ښځه ده. ما دا وویله چې زه به نن ده ته وایم چې دی خبر کړم چې زه واده سوې ښځه یم. کله چې مې وده ته وویل چې ما واده کړی دی، دی ډېر په غوسه سو، ټلیفون یې بند کړي. ما هم دا وګڼل چې کیدای سي بیا تا ته میسج ونه کړي، خو په زړه کې مې ډېر ولاړ و. کله چې سهار را کښېنستم ژر مې موبایل راواخیستې چې کیدلی سي میسج یې راغلی وي. نو چې ګورم د ده میسج راغلی و، بیا مې زړه خوشحاله سو چې عادي نه دی خوابدي سوی. او دا یې راته ویلي دي چې په یوه خبره خفه سولمه چې تا زما سره د واده خبره پټه کړې وله، خو خیر زه اوس تا سره مینه لرم، نه سم کولی چې تا هیره کړم. زه ډېره خوشحاله سولم ځکه شیطان پر ما غلبه کړې وله. خپل په ښو بد نه پوهېدلم، د حلال نکاح سه یو نامشروع لارې ته روانه ولم او فکر مې کاوه چې دا مینه ده، لیکن هغه مینه نه وه بلکې د یو کورنۍ بېعزتي وله، د خپل ځان تباهي وله. اخر مې هغه ته وویله که زما خاوند خبر سو نو بیا. ده راته وویله چې ګرانې زه تا خوشحاله ساتم، کومه خوشحالي چې ستا د زما سره ده هغه ستا د خاوند سره نسته، هغه تا خوشحاله نسي ساتلی. زه به تا ته د نړۍ هر هغه خوشحالي درکم چې ته به ګمان هم نسې کولی، او ستا خاوند خو ستا دپاره هېڅ هم نه دي کړي. دا وایي که څه هم زما خاوند زه ډېره خوشحاله ساتلی ولم، خو زه د ده په خبرو کې راغلم. ده راته وویله چې ته د خاوند څه طلاق واخه، زه او ته به سره یو ځای سو، خوشحاله او د مینې ډک ژوند به وکړو. زما زړه ټوله شیطان په قبضه کې کړی ولو. ما هم ومنله چې زه به د خپل خاوند سره جلا کېږم، د ده سره به واده کوم. نو ما د دا فیصله سره وکړله چې د خاوند سره به جلا کېږم، زه به ستا سره واده کوم. نو بیا د یو ورځ راته وویله چې اوس خو ما او تا خبره سره وسوله، باید اوس ما او تا سره ووینو ځکه زما او ستاسو را روان ژوند به سره یو ځای وي. نو اوس خو د ده محبت هم زما پر دماغ باندې سپور و. نو ما ورسره ومنله چې بلکل ما او تا به سره ووینو. دی ډېر خوشحاله سو. دا راته وویله چې سبا زه ستا د کور مخ ته موټر درولم. ما هم قبوله کړه. کله چې سبا سو دی راغلی نو زه ورغلم، د ده سره په موټر کې کښېنستلم، په چکر سره ولاړ. یو ځای ته چې کله ورسېدله چې ودرېدلو دی راکښته سو، دروازه یې خلاصه کړه. د ده د دروازې د خلاصېدو سره سم څو کسان نور رالو، زه د لاس ونیولم، د موټر سره یې راکښته کړم. ما چغې وهلې چې پرېمږدئ. هغوی یو چاپېړه په زوره راکړله. ما پر ده باندې نارې وولې چې دا څه کوې، دا څوک دي؟ خو هغو پر مخ باندې یو چاپېړه راکړه. د دې سره سمدستي زه بېهوشه سولم. کله چې په هوش کې راغلم نو زما عزت ټوله اخیستله سوی، زما د عزت سره لوبې کول سوي ولې، زما لاسونه او پښې او سترګې را باندې کړې ولې، د کور مخ ته غورځولې ول. ټوله همسایګان را باندې ټول سوي وله. زه شفاخانې اسپتال ته را رسولې ولم. څوک سم نه و خبر چې دا څه پیښه سوې ده. زه په اسپتال شفاخانه کې ولم چې خاوند مې خبر سو او رالی، پلار دوی مې هم ټوله راغلل. نو په دغه تعلق کې خو زما د خاوند نمبر هم دغه ځوان ته رسېدلی ولو. نو د زما خاوند ته میسج کړی و. دا ټوله موږ داسې کله دا حالت ته موږ ورسوله، هغه واقعه ټوله ورته بیان کړې. کله چې مې خاوند او پلارګنۍ خبره سوله نو خاوند مې په هغه شفاخانه په اسپتال کې طلاق راکړي. پلار و مور هم د کوره وشړلم چې بیا زموږ کور ته رانسي. هر څه مې و هغو ته وژړله چې مه کوئ، داسې مه کوئ، خو ما مړه کړي، داسې مې پرېږدئ مه. خو هغو در مرګ بدتره سزا راکړله چې زه یې ژوندۍ پرېښولم، مړه یې نه کړلم، ځکه مرګ خو یو وارې انسان ته راځي، خو زه یې ژوندۍ پرېښولم در دې چې هره شیبه به زه مړه کېدل. زما هغه خوشحالي، زما هغه خوشحاله ژوند ما په خپلو لاسونو خراب کړي او اور مې ور واچوي. حقیقي ژوند مې د فیسبوک پر مجازي نړۍ باندې خراب کړي. د هر چا نه ولاړم، اوس هره شیبه خپل د مرګ په انتظار یم چې کله به خدای مرګ راکړي. ژوند مې هلته ختم سو چې کله په ما شیطان غلبه وکړله او زه د یو پردي سړي سره په خبرو کې راغلم. اوس هره شیبه د مرګ د راتګ په انتظار یم. نو ځکه مې دغه واقعه ولیکله چې نورې خویندې د دغه واقعې څخه عبرت واخلي او خپل ځانونه د فیسبوک د مجازي دنیا څخه وساتي. محترمو عزتمنو، والله بالله تالله که د خاوند څخه زیات محبت تاته څوک درکړي، ځکه الله جل جلاله فرمایي چې ستاسې په منځ کې ما محبت پیدا کړی. دا حقیقي محبت دی، دا د کله ناکله په خوابدیا باندې مه خوابدي کېږي، دا یو حقیقي محبت. نو یو زنانه د دې دپاره نه ده چې د فیسبوک پر دنیا خپل ژوند خراب کړي. د کور خدمتونه زمپاته، د خاوند خدمت زمپاته، د هغه محبت زمپاته، او دا د نور سره په ګپو په مجلسو باندې اخته. و هرې هغه خور ته د دغه واقعې څخه عبرت اخیستل پکار دی
چې دا د خلکو سره ټلیفونونه کوي د هغه سره پر موبایل باندې د محبت کیسې جوړوي هغه مځکه ورته باغ کې داسې به وکم داسې به وکم هېڅ کله دغه د موبایل د یاري ودونه نه دي کامیابه سوي چې دا نه دي ود سوي هغه دې هم نه کوي ځکه دغه د موبایلو د فیسبوکو د دې محبتونه کامیابۍ ته نه دي رسېدلي کله چې واده وسي هغه بیا نور شک و شبهات باندې کوي چې ته زما سره لګیا وې نو د نورو سره به هم لګیا وې دا ژوند نه دی هغه ژوند دی چې کم خاون تا ته مور پلار خوښ کړي تا در اوسه لیدلی لا نه وي بس هغه به تا ته حقیقي مینه درکړي دا د موبایل مینه دا د فیسبوک مینه دا د خبرو مینه دا د واده سره کولو سره سمدستي اختتام ته رسي د جنګو د جنجالو شروعات شروع سي نو د دې څه ځان وژغورئ عزتمنو خپل عزت د خپل کورنۍ عزت د خپل خاون او د پلار عزت مه اخئ دنیا به مې هم خرابوي آخرت به مې هم خراب وي پر خپل ځان کنټرول راولي برداشت راولي خپل ځان د دغه شانو څخه وژغورئ څو ورځې ځان پابنده کړي د هېچا په خبرو کې مه راځي الله به داسې ژوند تا ته درکړي چې دنیا به دې هم ښایسته وي آخرت به دې هم ښایسته ما مخکې یو واقعه ذکر کړې وله چې حضرت شورش کشمیری رحمه الله لیکلی وله چې هغه د دغه بدکرداره ښځې د طوایفي دا چکلې دا رنډي خانې چې کومې آبادې کړي دي وایي زه پر دې باندې وګرځېدلم په سل کې نه نوي پیسه د هغه زنانې هغه خوند نیولې چې دغسې دا خلکو ورته پر موبایلونو یا په دوستۍ کې مځکه باغ کړې وله او دغسې د محبت چانسونه یې ورکوله د محبت دعوې ورته کولې دا د دنیا خوشحالۍ به ستا قدمونو له راوړم داسې به وکم آخر چې به خپل کار ځواستي دغسې پر درس و بیابان به پرېښوله هغه به بیا کور ته نه سوه تللی نو ځای به بیا دغه رنډۍ خانه سول خپل ژوند مه خرابوئ لږ صبر وکړئ برداشت وکړئ د ښه کېدونکي ځای څخه ځان وساتئ ځکه وایي چې کوم ځای ښه کېدونکی وي هلته فیل هم ښه کېږي پر ښه کېدونکي ځای به نه درېږئ د دا موبایلونو څخه ځان وساتئ بیا به تا ته دومره پریشانۍ نه جوړېږي دا د نن سبا ځوانان دا ټوله غله دي دا د عزتونو غله دي دا د بل د ناموس غله دي دا خپل عزت و ناموس ته نه ګوري دا ټوله په دا هڅه کې دي چې څنګه یو د چا عزت واخو څنګه د یو چا سره ملګري جوړه کړو څنګه یو فرینډشپ جوړ کړو ټوله په دغه هڅه کې دي دا هغه ځوانان نه دي کوم چې محمد بن قاسم و چې د خور او د لور د عزت په خاطر سرونه ورکوله په زرګونو شهیدان یې ورکوله دا اوس هغه ځوانان نه دي د دې څخه ځان ګورئ دا د مجازي دنیا ځوانان دي دا کاغذي ځوانان دي دا وخت نه وي دا صرف د دوکې درکولو دپاره د ټیم پاس دپاره دا ستا د عزت سره ټیم تیروي دا ستا د عزت سره لوبې کوي څه ټیم پاس کوي نه ستا سره حقیقي واده کوي نه تا ته حقیقي خوشحالي درکولی سي صرف د ټیم پاس دپاره ستا ژوند در خرابوي د څومره ځوانانو لاسونه د خوندو په وینو باندې رنګ دي د بل د ناموس عزت اخلي صرف خوند دپاره یا د څو شېبې د ټیم پاس دپاره زه هغه ځوانانو ته وایم کم ځوانان چې د خپل لږ وخت د خوند دپاره د ټیم پاس دپاره د بل کور ور خرابوي د بل ژوند ور خرابوي د بل د عزت او د ناموس سره لوبې کوي د هغه څه ویډیووي جوړوي چې هغه بلیک میل کي یرغماله کي د دې هره خبره ومني دا خلک دي د الله د عذابه څه وویرېږي د الله نیول ډېر سخت دي ځکه الله فرمایي ان بطش ربک لشدید چې ستا د رب نیول ډېر سخت دي که یوه راونیوې بیا به د دنیا و آخرت دواړه خراب وي نبي علیه الصلاة وسلام فرمان دي چې کم څوک د یو ښځې او د خاوند په مابینځ کې نفرت راولي ښځه د خاوند خلافوي دا زموږ څه نه دی د نبي علیه الصلاة وسلام د دې فرمانه څه وویرېږي د الله د دې وعیده څه وویرېږي الله ډیل درکوي نو که یو وار راټینګ کې بیا به ژاړې سرګردانه لاس له به دې هېڅ نه راځي الله دې زموږ پر حال باندې رحم وکړي والسلام د مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي رښتینی قصې انسانی کرامت ولسته بغاوت غواړي د انسانی کرامت ولسته بغاوت غواړي زه پردی نه یم ستا زوی یم ستا مولود یادېږم او یادې ورور یم ستا پت باندې موجود یادېږم یادې خاوند یم که دې نه پالم مردود یادېږم یادې خاوند یم که دې نه پالم مردود یادېږم یادې خاوند یم که دې نه پالم مردود یادېږم او یادې پلار یم ستا باعث او ستا وجود یادېږم
مسلم دوستا ته دیانت او شهامت غواړي د انساني کرامت لسته بغاوت غواړي مسلم دوستا ته دیانت او شهامت غواړي د انساني کرامت لسته بغاوت غواړي پتمنې خوري اسلامي دین ستا عزت غواړي د انساني کرامت لسته بغاوت غواړي د انساني کرامت لسته بغاوت غواړي د انساني کرامت لسته بغاوت غواړي